د غازی داستان اتمه برخه. هندون کی غازیان د اسلام د ډیوې بالون کی غازیان د اسلام د ډیوې بالون کی غازیان عبدالله او نعیم د اسلام ننګیالي عبدالله د غازی داستان د خبرونې درنو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د غازی داستان د خبرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خبرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل د ترکستان یو بانفوذه سړی نزاق نومېده. دا چې د نزاق څه داستان و دا به په نن خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. ابن صادق له هغه سره ولیدل او خپل نظر یې ورته څرګند کړ. نزاق پخوا هم د بغاوت کولو هڅه کوله. هغه ته د ابن صادق غوندې مشاور ضرورت و. دواړه په فطرت کې یو ډول و. له نزاق سره د ترکستان ته پاچاهي مینه وه او ابن صادق نه یوازې په ترکستان بلکې په ټوله نړۍ خپل شهرت غوښت. نزاق وعده ورسره وکړه چې که دی بریالی شو نو ابن صادق به خپل صدر اعظم ټاکي او ابن صادق هغه ته ډیره تمه ورکوله. د ترکستان اوسیدونکي د قتیبه له نامه نه لړزېدل او د بغاوت له نوم اخیستنو په ویره کې وو. خو د ابن صادق غوړې او نرمې خبرې بې اغېزې نه وې. هغه به چې هر ځای تلو دا به یې ویل ستاسو هیواد ستاسو لپاره دی، پردیو ته پر دې هیواد د قبضې هیڅ حق نشته. یو هوښیار د پردیو واکمني هیڅ نشي زغملی. د ابن صادق او نزاق په هڅو د ترکستان زیات شهزادګان او سرداران د امو د دریا په غاړه په یوه زړه کلا کې راټول شول. په دې غونډه کې نزاق اوږدې خبرې وکړې او بیا یې اوږد بحث وشو. په دې بحث کې څو تنو بوډا سردارانو د مسلمانانو د سوله ییز حکومت پر خلاف د بغاوت مخالفت وکړ. ابن صادق د حالاتو بارکې درک کړه او د نزاق په غوږ کې یې څه وویل. نزاق له خپل ځای اوچت شو او وویل زما د وطن عزیزانو، زه په تاسې باید ووایم چې په تاسو کې د پلرونو وینه پاتې نه ده. اوس موږ یو عزتمن میلمه چې له تاسو سره یوازې پر دې خواخوږي لري چې غلامان یاست، تاسو ته څه ویل غواړي؟ نزاق دا وویل او کېناست. ابن صادق چک شو او خبرې یې وکړې. په دې خبر کې لومړی هغه چې د مسلمانانو پر خلاف څومره نفرت او کرک ښکارولی شوی ښکاره یې کړه. بیا یې وویل چې حاکم قوم د محکوم قوم د غفلت په خوب ویده کولو لپاره په پیل کې نرمي کوي، خو چې کله محکوم ولس د ارام ژوند عادي شي او د زړورتوب له جوهر نه خلاص شي بیا حاکم قوم هم خپل چلند بدلوي. ابن صادق چې ترکي سرداران اغیزمن ولیدل په جوش راغی، وویل د مسلمانانو د اوسنۍ نرمي وزن دا مطلب مه اخلي چې دوی به تل همدغسې وي. په نږدې وخت کې به دوی پر تاسو داسې ظلمونه پیل کړي چې تاسو په خیال کې به هم نه وي. تاسو به حیران شئ چې له نن نه څه موده وړاندې زه هم یو مسلمان وم، خو اوس مې چې ولیدل چې دغه خلک د هیوادونو د لاندې کولو او د نورو قومونو د مرئي کولو هوس په مخه کړي دي، ما د دوی نه خپل لاره بیله کړه. تاسو هغوی له ما نه ښه نه پیژنئ. دا خلک دولت غواړي او زر به وګورئ چې ستاسې په هیواد کې یوه ټیکه هم پرې نږدې. یوازې دا نه بلکې ستاسو خویندې او ریندارې به د شام او عربو په نورو بازارونو کې پلورل کیږي. د ابن صادق د الفاظو اغیزه وکړه او ټولو سردارانو یو بل ته وکتل. یو بوډا سردار جکس وویل موږ ته ساله خبر نه د فساد بوی راځي. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ هم د مسلمانانو غلامي بده منو، خو موږ باید د خپل غلیم په باب هم په دروغو خبرو باور ونه کړو. دا یو تور خیمې په دروازه کې ودرېد او د واورې اورید نندارې ته ځیر شو. لږ ځنډ وروسته د ونو له منځه یو سپور راووت. قتیبه هغه وپېژاند. څو ګام ور وړاندې شو. سپاره چې قتیبه ولید له آس نه پلی شو. د آس جلب یو پیرودار ته ورکړ. قتیبه پرې غږ کړ نعیمه څه خبر دې راوړی دی؟ نزاق تر 100,000 تنو زیات پوځ تیار کړی دی، موږ باید زر تیاري ونیسو. قتیبه او نعیم په خبرو کې خیمې ته ننوتل. نعیم نقشه راپورته کړه. قتیبه ته یې ور وښودله، وویل دلته وګوره. له بلخ نه نږدې 50 میله لرې شمال ختیځ لوري ته نزاق خپل لښکر راټولوي. د دې ځای جنوب لوري ته دریاب دی او پاتې درې خواو ته غرونه او ګڼ ځنګل دی. د واورو په وجه لاره ډیره سخته ده، خو موږ باید د تودوخې موسم ته انتظار ونه کړو. د ترکانو حوصلې ورځ په ورځ واکمنې کیږي. هغوی په بېرحمۍ سره مسلمانان وژني. په سمرقند کې هم د بغاوت خطر دی. قتیبه وویل موږ باید د ایران د پوځونو تر راتګه پر انتظار وکړو، د هغوی له رسېدو سره سم حمله وکړو. قتیبه او نعیم لا خبرې کولې چې یو پیرودار ورننوت. وویل یو ترکي سردار له تا سره لیدل غواړي. قتیبه وویل رایه ولم. سپاهي ووت او له لږ ځنډ وروسته له یوه ترکي بوډا سردار سره بېرته راغی. هغه پوستین اغوستی و او په سر یې د سمور خولۍ وه. په ملا خم شو.
قطیبه ته سلام وکړ، وویل ښایي تاسو ما ونه پیژنئ، زما نوم نیزک دی، زه تا ډېر ښه پیژنم، کښېنه. نیزک د قطیبه په مخ کېناست. هغه ترې وپوښتل چې د څه لپاره راغلی؟ نیزک وویل زه د دې لپاره راغلی یم چې درته ووایم چې زموږ په قوم ظلم مه کوئ. قطیبه وویل ظلم؟ بیا په غوسه وویل ستا له قوم سره به همهغه سلوک کېږي چې د باغیانو سره مناسب وي. هغوی د مسلمانانو د تورسرو او ماشومان له وژلو نه هم ډډه نه ده کړې. نیزک په جدیت ځواب ورکړ مګر دوی باغیان نه دي، بېعقل دي، د دوی بغاوت ټوله پړه ستا د یو مسلمان ورور پر غاړه ده. زموږ په ورور څوک دی هغه؟ نیزک ځواب ورکړ ابن صادق. نعیم چې تر اوسه پورې د شمع په رڼا کې نقشه لیدله د ابن صادق د نامه له اورېدلو سره سک شو. وویل ابن صادق؟ او نیزک ته یې وکتل. نیزک هو ابن صادق. هغه څوک دی؟ قطیبه پوښتنه وکړه. نیزک ځواب ورکړ زه له دې پرته د هغه په باب زیات معلومات نه لرم چې هغه 2 کاله وړاندې ترکستان ته راغی او په خپله جادویي ژبه یې په دې موده کې د ترکستان زیات سرمشران ستاسو پر خلاف بغاوت چمتو کړی دي. نعیم نقشه نغښتله وویل زه د هغه په باب زیات معلومات لرم. آیا هغه نن سبا له نزاق سره دی؟ نیزک وویل نه، هغه قوقند ته نږدې په غرونو کې پوځ راټولوي او نزاق ته یې استوي. امکان لري هغه له چین نه هم د مرستې ترلاسه کولو هڅه وکړي. نعیم قطیبه ته مخ واړه وویل زه له ډېرې مودې راهیسې د دې سړي په لټه کې یم. ما ته معلومه نه وه چې هغه ما ته دومره نږدې دی. ما ته اجازه راکړه د هغه زر تر زره نیول ډېر ضروري دی. قطیبه خو ما ته هم باید څرګنده شي چې دا څوک دی. هغه له ابو جهل نه زیات د اسلام دشمن او تر عبدالله بن ابي لوی منافق دی. هغه تر مار ډیر خطرناک او تر کیدل ډیر مکار دی. په دې حالات کې په ترکستان کې د هغه وجود ډیر خطرناک دی. موږ باید زر تر زره هغه ته پام ور واړو. مګر اوس خو قوقند لارې په واورو پټې دي. نعیم هر څه چې وي تاسو ماته اجازه راکړئ. په قوقند کې د هغه لپاره اوسې چې کوم خطر هلته نه احساسوي هغه شاید د یخنۍ موسم هلته تیر کړي. په تودوخه کې به کوم بل په امن کې مقام ته ځان ورسوي. ته کله غواړې ولاړ شې؟ همدا اوس. نعیم ځواب ورکړ زه باید یوه شیبه هم ضایع نه کړم. اوس واوره وریږي، سهار ته ولاړ شې. همدا اوس له اورده سفر نه راستون شوې. ته باید لږ دمه وکړې. نعیم ما ته تر هغه وخته آرام ممکن نه دی تر څو دغه خطرناک سړی ژوندی وي. زه اوس یوه شیبه تېرول هم ګناه ګڼم. تاسو ما ته اجازه راکړئ. دا یې وویل او نعیم جګ سو. ښه ده نو له ځان سره 200 تنه سپاهیان بوځه. نیزک حیران شو وویل تاسو هغه قوقند ته استوئ یوازې له 200 تنو سپاهیانو سره؟ تاسو د غرنیو قومونو د جګړې سره بلد یاست. هغوی په زړورتیا کې د نړۍ هیڅ قوت نه وروسته نه دي. باید له ښه مناسب پوځ سره هلته ولاړ شي. له ابن صادق څخه هر وخت 500 تنه ساتونکي ضرور وي. تر اوسه له دې معلومات نشته چې هغه به څومره پوځ راټول کړی وي. نعیم وویل یو بې زړه سالار د خپلو پوځونو په زور په زړه کې جوش او غیرت نشي پیدا کولی. که د دې پوځ سالار ابن صادق وي نو ما ته د دومره سپاهیان بیولو اړتیا نشته. قطیبه له لږ سوچ وروسته وویل هغه ته د 300 تنو پوځیانو د بیولو امر وکړ او هغه ته یې د څو هدایات ورکولو نه وروسته د روانېدو اجازه ورکړه. 1 ساعت وروسته قطیبه او نیزک له خیمې نه بهر نعیم له خپل وړوکي پوځ سره وړاندې مخ په یوه غونډۍ لیدل چې تېرېدل. نیزک قطیبه ته وویل ډېر زړور او غیرتي هلک دی. قطیبه ځواب ورکړ هو هغه د یو مجاهد زوی دی. نیزک بیا پوښتنه وکړه زه له تا نه دا پوښتنه کوم چې تاسو ولې دومره زړور یاست؟ ځکه چې موږ له مرګه نه ویرېږو. مرګ موږ ته د یوه غوره ژوند پیغام دی. د الله لپاره د ژوند هیله او د الله لپاره د مرګ حوصله چې څوک یو ځل ترلاسه کړي د هغه په زړه کې بیا د هیڅ لوی ځواک نه ویره نه وي. ستاسو د قوم هر سړی همداسې زړور دی. هو هر هغه سړی چې په رښتیا په توحید او رسالت ایمان راوړی وي. اسلام په برکت مومنا د امت مومنا دا اندلس ها عاموی خایسته صحنه یادوم د عثماني امپراتوري هغه دوره یادوم د محمد فاتح لویه کارنامه یادوم د عثماني حاکمان و متقي حاکمان شپږ سوه کاله پاته و میړني حاکمان مرابطین یادوم ابن تاشفین یادوم زه الخادم د اسلام مبارزین یادوم اخونا نشته د اسلام هغه طاقت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه. د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو ابن صادق د قوقند په یو ډیر خوندي ځای کې پناه واخیسته.
د یوې درې څلورو خواو ته جګ غرونه درې ته د دیوالونو او برجونو په څیر وو. د غرونو آزاد او سرکش خلک په وړوکو وړوکو ډلګیو کې په دې دره کې راټولېدل. ابن صادق هغوی په نریو لارو نزاق ته استول. د هغه جاسوسانو د مسلمانانو د حرکت او تګ راتګ احوال ورته راوړو. ابن صادق په دې ډاډه و چې مسلمانان تر یخنۍ ختمېدو وړاندې یرغل نه کوي. هغه پر دې هم ډاډه و چې دی ډېر ترې لرې دی او له سازش او دسیسې نه دوی نه خبرېږي او که ترې خبر هم شي د یخنۍ د موسم له تېرېدو نه وړاندې دې لوري ته نشي راتلی. که د ژمي له تېرېدو وروسته دې لوري ته مخه کړه نو خدای ځمکه پراخه ده. یوه ورځ جاسوس خبر راوړ چې نعیم له پوځ سره روان دی. نو هغه ډېر وارخطا شو. بیا لږ راسمبال شو، پوښتنه وکړه څومره پوځ ورسره دی؟ جاسوس ځواب ورکړ یوازې 300 تنه. ټول 300 تنه؟ یوه تاتاري ځوان په کړس کړس په خندل وویل. ابن صادق وویل ته ولې خاندې؟ دغه 300 تنه ما ته د ترکستان او چین له ټول پوځ نه ډېر خطرناک ښکاري. تاتاري وویل ته باور وکړه چې هغوی به تر دې ځایه له رارسېدو وړاندې زموږ تر ډبرو لاندې شي. د نعیم تصور ابن صادق ته تر مرګ زیات سخت و. له هغه سره تر 700 تنه زیات تاتاري پوځیان وو، خو بیا هم پر هغوی د بري ډاډ نه و. هغه پوهېده چې په خلاص ډګر کې له مسلمانانو سره مقابله ګرانه ده، نو په ټولو غرنیو لارو یې تاتاري پیرې ودرولې او د نعیم د راتګ انتظار یې وکړ. نعیم د ابن صادق درک ولګوه او د شمال ختیځ په لور یې مخه کړه. په دې هسکه ټیټه لاره اسونه ډېر کرار تلل، په لوړو څوکو واورې ځلېدې او لاندې په دره کې ځای ځای ګڼ ځنګلونه وو، خو د واورې د موسم په وجه د پاڼو نښه هم نه وه. نعیم د یوې لوړې غونډۍ تر څنګ په یوه نرۍ لاره تېرېده چې ناڅاپي پرې له پاسه تاتاریانو د ډبرو باران پیل کړ. څو تنه سپاهیان ټپیان شول او له اسونو وغورځېدل. په پوځ یې هیبت پرېوت او ګډوډي پیل شول. 15 تنه له اسونو سره وغړېدل او لاندې په یوه ژوره کنده کې ولوېدل. نعیم خپل ملګرو ته له اسونو نه د پلي کېدو حکم وکړ. 50 تنو ته یې امر وکړ چې ټول اسونه دې له غونډۍ نه لږ لرې امن ځای ته ورسوي او هملته انتظار وکړي. په خپل له 200 تنو سره پیاده پر غونډۍ ورپورته شو. له پاسه هماغسې د ډبرو باران و. مسلمانانو په خپلو سرونو ډالونه نیولې او د غونډیو سر ته د ختلو په هڅه کې وو. تر څوکو پورې د نعیم 15 تنه سپاهیان د ډبرو نشه شوي او غورځېدلي وو. د غونډۍ پر سر نعیم له پاتې سپاهیانو سره په پوره زور حمله وکړه. د مسلمانانو د ارادې او حوصلې په وړاندې د تاتاریانو پښې وشوېدې. هغوی له څلورو خواو نه راټول شول. ابن صادق یې په منځ کې و او دوی حملې ته هڅول. کله چې د نعیم نظر پرې ولګېد په جوش راغی او د الله اکبر ناره یې اوچته کړه. په یوه لاس کې یې توره او په بل کې یې نزه واخیسته او پر مخ روان شو. تاتاریان یو په بل پسې له جګړې نه تښتېدل. ابن صادق پر ځان وډار شو. هغه پاتې پوځ پرېښود او یوې خوا ته وتښتېد. نعیم سترګې په هماغه شیخ وې. هغه چې په تېښته ولید ورپسې شو. ابن صادق له غونډۍ نه ښکته سو. هغه ته د ضرورت په وخت کې د ځان ژغورلو بندوبست د مخه کړی و. د غونډۍ په بیخ یو سړی له 2 اسونو سره ولاړ. ابن صادق په منډه په یو آس پښه واړوله او آس ته یې پونده ورکړه. د ابن صادق ملګري له پښه په رکاب کې نه ویشي چې نعیم د نیزې ګزار پرې وکړ او لاندې راوغورځوه. په خپله د هغه په آس پور شو او په ابن صادق پسې یې خوشي کړ. نعیم په خپله وویل چې ابن صادق د ګیدړ غوندې چالاک او مکار و. هغه د ماتې خوړلو په صورت کې د ځان د ژغورنې پوره بندوبست کړی و. د نعیم او ابن صادق ترمنځ فاصله ډېره نه وه، خو نعیم ته لږ شېبه وروسته دا معلومه شوه چې د دواړو ترمنځ فاصله ورو ورو زیاتېږي او د آس د ابن صادق نه ډېر قرار دی. بیا هم نعیم هغه پرېښود او ساره یې. ابن صادق د غرونو له لمنې نه درې ته کښته شو. په دره کې ځای ځای ګڼې ونې وې. یو ځای د ونو په منځ کې ابن صادق څو تنه سپاهیان درولي وو. هغه چې ورورسېد په منډه اشاره ورته وکړه او دوی د ونو شاته غلي شول. نعیم چې کله ورته راورسېد یو غشی راغی، په مټ یې ولګېد، خو ده یې څه پروا ونه کړه او ابن صادق پسې یې همهغسې آس غلاوه. څو ګامه وړاندې بل غشي راغی او په پښه یې ونښت. یو بل غشي د آس په خېټه ولګېد او آس تر پخوا نه زیات ګړندی شو. نعیم د خپلو مټو او پښې غشي وایستل، خو د ابن صادق تعقیب یې پرې نه شود. لږ وړاندې چې نور لاړ یو بل غشي د نعیم پر ملا وموښت. د هغه په خوا هم ډېره وینه بهېدلې وه. اوس یې د دې درېیم غشي نه وروسته مقاومت ځواب ورکړ، خو تر څو یې چې هوس پر ځای و د مجاهد په همت کې بدلون رانغی او د آس رفتار یې کم نه کړ. د ونې لړۍ پای ته ورسېدې او په یو پراخ میدان کې یې مخې ته، خو ابن صادق اوس ډېر وړاندې تللی و او نعیم په کمزوري غلبه وکړه. په سترګو یې تیاره راغله، سر یې پرې راوڅرخېد او په غوږونو کې کړنګهار شرهار جوړ شو. نور ناتوانه شو او آس یې ودروه او تر پلي شو او بیا پلي مخ ولوېد او بېسده شو. په دې بېسدۍ کې ډېر ساعتونه پرې تېر شول او کله چې په هوش راغی نو د چا د سندرې غږ یې تر غوږ شو. د نعیم غوږونه له داسې نرم غږونو سره له ډېرې مودې وروسته اشنا شول. هغه تر ډېره پورې د نعیم بېخودۍ په حالت کې دا نغمې اورېدې. بالاخره یې همت وکړ او سر یې پورته کړ. هغه ته نږدې څو پسونه سرېدل. نعیم د سندرغاړي لیدل غوښتل، خو د کمزوري په وجه یې په سترګو تیاره راغله او له مجبورۍ یې سر بېرته په ځمکه کښېښود. یو پسه نعیم ته نږدې راغی او خوله یې د نعیم غوږونو ته ورنږدې کړه. بوی یې کړ او په خپله ژبه یې خپل یو همجنس ته ناره وکړه. دوهم پسه
په خپله ژبه دغه پیغام نورو ته ورسوه او نعیم ته ورنږدې سو. په څو شېبو کې د نعیم شاوخوا ته پسونه راټول شول او وبغېدل. یوه غرنۍ پیغله چې خنجر یې په لاس کې و، وړوکي وری یې زغلولو او سندرې یې ویلې وړاندې راتلې، او چې په یو ځای کې یې پسونه راغونډ ولیدل ورنږدې سوه، او چې هلته یې نعیم په وینو کې لوند خشت ولید. یوه وړه کلیږه یې د خولې ووته، نوره هم ورنږدې سوه او بیا نعیم ته څو قدمه کې حیرانه ودرېده. نعیم د نیم بېهوشۍ په حالت کې سر راپورته کړ او ویلیدل چې د فطرت د ښکلا یو بشپړ انځور یې د غرنۍ پیغلې په بڼه مخې ته ولاړ دی او دې ته ګوري. د هغې له لوړې ونې سره د بدن د اعضاو تناسب د دې معصوم ښایست نور هم څو چنده کاوه. د دې د پنډۍ زیږې ټوټې نه جوړې ساده جامې له هر څه نه بېنیازه وې. د سمسور یوه ټوټه یې په غاړه راپېچلې وه، پر سر یې یوه خولۍ وه. د نجلۍ مخ لږ اوږد و، خو دومره اوږد چې یوه ښکلې بڼه پرې له وقاره ډکه ښکاره کېدو ته ضروري وي. غټې غټې تورې سترګې، نرۍ شونډې چې تازګي یې د سپرلي د ګلانو له پاڼو ډېر زیاته وه. پراخ تندی او مضبوطه زنه په ګډ د حسن یو داسې شاهکار و چې رعب یې هم درلود، او دا یې ښکاروله چې د ښکلا په اړه د لویدیځ او ختیځ د خیال رنګ او بوی په همدې مجسمه کې راټول شوی دی. نعیم ته هغه په یوه نظر عذرا او په بل زلیخا ښکاره شوه. ځوان نجلۍ د نعیم پر بدن د وینو داغونه ولیدل او د لومړي لیدو په وارخطایي راقابو شو. ور وړاندې شوه، جرأت یې وکړ. ته ټپي یې؟ نعیم په ترکستان کې د اوسېدو په وخت کې د تاریخ ژبه ډېره زده کړې وه. هغه د پیغلې د ځواب پر ځای د جګېدو هڅه وکړه، خو بیا سر وخوځېد، بېسده شو او پرېوت. نشته نن هغه نور الدین محمود زنګي قربانا، نن هم په کار دی و القدس ته ایوبي قربانا، رکن الدین او سیف الدین په شان غازي قربانا، و د اسلام کلمات در پر ځمکه خورا هم د اقصان ګړ کې د صلیب ماته ټوټه هم باطنیان په تیښته دا شو یګان په تیښته مغول شو دړې وړې هم صلیبیان په تیښته په هر ډګر کې د اسلام شانو چت مومنه د امت مومنه راج دې کوي ته د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه نشته نړۍ کې د نن هغه ستر نرګس. د خپرونې درنو قدرمنو اورېدونکو، کله چې نعیم بیا را په خود شو، د بهر میدان پر ځای د ډبرو په یو کور کې په یو کوټه کې پروت، څو تنه ښځې او نارینه ترې راچاپېر، او هم هغه ښکلې نجلۍ چې بڼه یې ښه په ذهن کې پاتې وه، په یوه لاس کې د شیدو پیاله او په بل یې د ده سر راپورته کړی و. نعیم له لږ ځنډ وروسته په پیاله شونډې کښېښودې، څو غوړپه شیدې چې وڅښلې د لاس په اشاره یې وپوهول چې بس دی. نجلۍ بیرته په بستره سمله او په خپله هم یوې خواته کښېنسته. نعیم د کمزورۍ په وجه کله سترګې غړولې، دې نجلۍ او شاوخوا نور خلکو ته یې کتل، او کله به یې پټې کړې. یو زلمی په دروازه کې ولاړ و، د هغه په لاس کې لینده او په بل کې نیزه وه. نجلۍ هغه ته وکتل، وویل رمه دې راوستله؟ هو را مې وستله، اوس ځم. چېرته؟ ښکار ته ځم. ما نن یو ځای یېږ لیدلی دی، ډېر لوی دی. دی خو اوس ارام دی؟ هو لږ په هوش راغی. تا یې په ټپونو پټې کښېښودې؟ نه، ما ستا انتظار کوه، زه یې دا نشم ایستلی. نجلۍ د نعیم زغیرې ته اشاره وکړه. ځوان را وړاندې شو، نعیم یې راپورته کړ، زغیرې یې ترې لرې کړه، کمیس یې پورته کړ او زخم یې ولید، پټۍ یې پرې کښېښوده او وویل ته پرېوځه، زخم ډېر خطرناک دی، په دې ملهم به ډېر ژر روغ شي. نعیم بیا له دې چې څه ووایي پرېوت او ځوان بهر ته ووت. له هغه نه وروسته نور خلک هم یو په بل پسې بهر ته ووتل. نعیم اوس سم په هوش راغلی و. د هغه دا ګمان لرې شو چې مړ شوی دی او اروا یې په فردوس جنت کې ګرځي. هغه نجلۍ ته وکتل، پوښتنه یې ترې وکړه، زه چېرته یم؟ ته اوس مړ ښکارې، ته بهر بېهوشه پروت وې. ما مې ورور در باندې خبر کړي، هغه دلته راوړې. ته څوک یې؟ زه رمه پیا یم. نوم دې څه دی؟ نرګس. نرګس؟ هوکې. نعیم ته چې د دې په لیدو دوه څېرې نورې سترګو ته ودرېدې، د دې په نامه یې دوه نومونه نور هم ور په یاد شول. په زړه کې عذرا، زلیخا او نرګس تکرار کړل، او په ژورو سوچونو کې یې سترګې په چت میخ شوې. ته به وږې شوې یې؟ نجلۍ د ده پام ځان ته ور واړول، وویل، او بیا جګه شوه. د بلې کوټې نه یې څو دانې مڼې او وچه میوه راوړه. نعیم ته یې په مخ کې کښېښوده، د تکیې لپاره یو پوستین شاته ورته کښېښود. نعیم څو دانې مڼې وخوړې. له نرګس نه یې پوښتنه وکړه، هغه زلمی چې اوس راغلی و څوک دی؟ هغه زما کشر ورور دی. نوم یې څه دی؟ نرګس ځواب ورکړ، همان.
له نرګس نه د څو نورو پوښتنو نه هغه ته معلومه شوه چې پلار او مور یې مړه شوي دي او د کشر ورور سره په دې وړوکي کلي کې اوسېږي او همان د دې د شپنو د وړوکي کلي مشر دی چې ټول هستګن یې نږدې 600 تنه دي. ماښام مهال همان کور ته راغی او ویل چې ښکار یې په لاس ور نه رغی. نرګس او همان د نعیم په خدمت او علاج کې هیڅ تنبلي ونه کړه. د شپې مهال تر ډېره ناوخته پورې له نعیم سره ناست و او چې کله نعیم ویده شو نو نرګس جګه شوه بلې کوټې ته ولاړه او همان نعیم ته نږدې د وښو پر بستره پرېوت. ټوله شپه نعیم ډېر په زړه پورې خوب ولید. له عبدالله نه د رخصتېدو نه وروسته دا لومړی ځل و چې نعیم د جګړې له میدانه پرته داسې ښکلي خوب لیده او د هغه د خیالونو کوم بل ځای ته ورسره وړی و. کله به یې لیدل چې مرحومه مور یې په زخمونو پټېږي دی او د عذرا له مینې ډک نظر ده ته د ډاډ پیغام ورکوي. کله به یې لیدل چې د زلیخا نوراني څېره د زندان تیاره کوټه کې رڼا کړې ده. سهار چې یې سترګې وغړېدلې ویې لیدل چې بیا نرګس پیاله په لاس کې ولاړه ده او همان دی راویښه وي. د نرګس شاته د کلي یوه بله نجلۍ هم لاس په نامه ولاړ وه او ده ته ګوري. نرګس هغې ته وویل کېنه زمرد او هغه چوپه یوه څنګ ته کېناسته. نعیم له یوې هفتې وروسته د ګرځېدو را ګرځېدو وړ شو او له دې معصومې او سپېڅلي ماحول سره مینه پیدا شوه. د کلي خلکو د وزو او میږو په ساتنه ګزاره کوله. په شاوخوا کې د ډیرو شو ورشوګانو په سبب د دوی حالت ډیر ښه و. ځای ځای د انګور او مڼو باغونه هم وو. د وزو او میږو له پالونو نه پرته د دې خلکو بل شغل د سرایي ځناورو ښکار و. د کلي خلک به په ښکار پسې تر لرې لرې واورینو غرونو پورې تلل. د میږو پلورل د زیاتره د ځوانو ښځو کار و. دې خلکو د هېواد د سیاسي حالاتو سره هیڅ کار نه درلود. دوی د تاتاریانو له بغاوت او یا ایلیدو سره علاقه نه درلوده. د شپې مهال به د کلي ځوانان او پیغلې یو ځای ته راټول سندرې به یې ویلې او اتڼ به یې کاوه. لږ وروسته به ښځې خپلو کورونو ته ستنې شوې خو نارینه به ډله له ډله سره کېناستل او تر ناوخته پورې به یې مجلسونه او نکلونه کول. چا به د پخوانیو زمانو د پاچاهانو کیسې کولې، چا به د خپل کوم ښکار په زړه پورې پیښه یادوله او چا به د پیریانو شیشکو او دیوانو افسانوي داستانونو ته غوږ ایښی و. دغه خلک تر یوه حده وهمي او خرافاتي وو ځکه یې د پیرانو او دیوانو کیسې ډېر په مینه اورېدې. اوس له څو ورځو راهیسې د دوی د خبرو موضوع یو شهزاده هم و. چا به یې د قد او ځوانۍ یادونه کوله او چا به یې د جامو ستاینه کوله او څوک به د ده د ټپي کېدو او دې کلي ته رسېدو حیرانۍ وړي وو. ځینو ویل چې زموږ شپنو ته خدای یو پاچا راستولی دی او دی به همان خپل وزیر وټاکي او کلي خلکو نعیم ته د شهزاده لقب ورکړی و. په کلي دا اوازه هم شوه چې شهزاده په نرګس خپله ملکه وټاکي. د کلي نجونو د نرګس په نصیب رش کاوه. هغه ته به یې د شهزاده د محبوبې په نامه مبارکي ویله او په خبرو به یې ځوروله. په نرګس به ظاهرا دغه خبرې بدې لګېدې خو زړه به یې د خپلو سهیلیو په داسې خبرو په درزا شو. په سپین رخسار به یې سرخي په نڅا شوه او د دې غوږونو به د نعیم په ستاینه کې د هرې نوې جملې اورېدو ته ناکراره وه. نعیم له دې خبرو نه ناخبره د همان په کور کې د ژوند ډېرې ارامې شپې تېرولې. د کلي نارینه او ښځې هره ورځ ورتلل. دی به یې لیدو او بیرته به تلل. دی به په ورین تندي د خپلو حال پوښتونکو هرکلی کوه او مننه به یې کوله. خلکو هغه یو شهزاده بله او د ادب مراعات به یې کاوه. له دې نه به لرې اوسېدل او د روغتیا او صحت د معلومولو لپاره به یې له پوښتنو هم ډډه کوله. د نعیم ورین تندی او نیک خوی ډېر زر هغوی ورسره بلد کړل او دې خلکو به درناوی او ادب سره له نعیم سره مینه هم کوله. هغه طارق هغه موسی ابن نصر دیس شو، ها قتيبة ابن مسلم پشان امیر دیس شو، دا محمد ابن قاسم دزړونو میر دیس شو، چې اندلسو داستان د خراسان د فضا د چنکاش غرا پوری همو د هند شاوخوا د امویانو دولت د اسلام وستر عزت هغه عمر الثانی و تل خادم د ملت و پدا وقت د امویانو سلطنت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه نشتا نړۍ کې دینن هغه. د خپرونې درنو قدرمن اورېدونکو، یو ماښام نعیم لمونځ کاوه. نرګس د کلي څو نورو سهیلیو سره په دروازه کې ورته ولاړ و او په ځیر یې د ده حرکاتو څارنه کوله. یوه نجلۍ په حیرانۍ وویل دا څه کوي؟ زمرد په معصومیت ځواب ورکړ دا شهزاده دی او د شهزادګانو عادتي کار کوي. وګوره په څومره دبدبه جګیږي او ټیټیږي. نرګس ته هم داسې کوې؟ نرګس په شونډو ګوته کښېښود وویل چوپ. نعیم لمونځ پای ته ورسوه او په دعا یې لاس وغځول. نجونې له دروازې نه لږ لرې شوې او خپل مجلس یې کاوه.
زمرد وویل ځه نرګس هلته به موږ ته انتظار کوي ما مخکې هم درته ویلي زه هغه یوازې نشم پرېښودی راځه دی هم له ځان سره بوځو کمبختې ماغزه خو به دې نه وي خراب شوي دی شهزاده دی که د لوبو او ساتیرۍ شي بل نجلۍ وویل دوی لا خبرې کولې چې همان په آس پور راورسېد هغه له آس نه پلی شو نرګس ور وړاندې شوه د آس جلب یې ونیو همان نیغ د نعیم کوټې ته وننوت زمرد وویل راځه نرګس اوس خو به تا د ورور سره وي بل نجلۍ هم وویل نرګس راځه یې وویل او په دیکو نورو نجونو نرګس یوه لوري ته ورسره په مخه کړه همان چې کوټې ته وننوت نعیم پوښتنه وکړه وویل ووایه وروره څه احوال دې راوړی دي همان ځواب ورکړ ما هغه ځایونه ولیدل او راغلم ستا د پوځ مې هېڅ نښه ونه لیده ابن صادق هم چېرته غلی شوی دی ما ته یوه سړي له خولې معلومه شوه چې ستاسو پوځیان په نږدې وخت کې په سمرقند حمله کوي همان او نعیم تر ډېره ځنډ خبرې سره کولې نعیم د ماخستن لمونځ ادا کړ او د خوب په اراده وځغېده همان جګ شو او بل کوټې ته تللو کې چې د کلي خلکو د سندرو غږ یې واورېد همان وویل تا زموږ د کلي د خلکو سندرې نه دي اورېدلې ما دلته د غږېدو په حالت کې څو ځله اورېدلې دي راځه زه دې هلته بوځم دغه خلک چې تا وویني زیات به خوشحاله شي تا ته معلومه ده چې هغوی پر تا د شهزاده ګمان کوي نعیم مسکی شو وویل شهزاده په موږ کې نه څوک پاچا شته نه شهزاده ته یې له ما نه ولې پټوې ما ته په پټولو کې څه ګټه ده نو ته څوک یې یو مسلمان ښایي هغه چاته چې تاسو مسلمان وایي موږ به ورته شهزاده وایو د سندرغاړو غږونه اوچتېدل همان په غور اورېدل هغه بیا ورته وویل راځه چې ځو د کلي خلکو څو ځلې له ما نه هیله وکړه چې تا وربلم خو ما ستا د مجبورولو جرأت نه کوم نعیم وویل ښه ده راځه چې ځو څو تنو سرني او ډول واهه یوه بوډا تاتاري سندره ویله نعیم او همان چې خیمې ته ورننوتل تر لږ ځنډه چوپتیا خپره شوه همان ورته ویل تاسو ولې چپ شوئ سندرې ووایي او بیا سندرې یو ځل بیا پیل شوې یو تن پوستن وغوړوه او له نعیم نه یې هیله وکړه چې پرې کښېني نعیم له لږ دوه زړیتوبه وروسته پرې کېناست د ساز غږونکو چې نغمه بدله کړه نو نارینه او نجونې جګ شول یو د بل لاسونه یې ونیول اتڼ یې پیل کړ همان هم ور جګ شو د زمرد لاس یې ونیو او په اتڼ ورکټ شو نرګس یوازې ولاړه وه او نعیم ته یې کتل یو بوډا شپانه جرأت وکړ هغه ته ورنږدې شو وویل ته هم جګ شه ستا ملګري ستا انتظار کوي نعیم نرګس ته وکتل نرګس سترګې کښته واچولې نعیم چوپه خوله له هغه ځایه جګ شو او له خیمې نه راووت د هغه له وتلو سره سم یو ځل بیا په خیمه کې چوپتیا شوه هغه زموږ اتڼ نه خوښوي زه یې خیمې ته رسوم او بیا به راشم همان دا وویل بهر ته راوت او په منډه نعیم ته ورغی هغه ته یې وویل ته ډېر وویلې دې نعیم ورته وویل او ته هم راغلې زه تا کوټې ته رسوم او بیرته راځم نه ته درځه زه لږ دلته چکر وهم بیا به خپله کور ته ځم همان بیرته ستون شو او نعیم په کلي شاوخوا وګرځېده او بیا د خپل هستوګنځي سره نږدې په یوه ډبره کېناست او د ستورو ننداره یې کوله د هغه په زړه کې ډول خیالونه راوګرځېدل زه دلته څه کوم دلته باید ډېر پاتې نه شم تر یوې هفتې پورې به پر آس سپرېدلی شم زر باید روان شم دا کلی د غازي له دنیا نه ډېر بیل دی خو دغه خلک ډېر سادهګان دي دوی باید سمې لارې ته راوستل شي نعیم لا په همدې سوچونو کې و چې له شا نه یې چا د پښو غږ واورېد شاته یې وکتل نرګس وه د دې په لوري را روانه وه هغې سوچ کوه او ګامونه یې اخیستل نعیم ته ورنږدې سوه او په وېرېدلې لهجه ورته وویل ته په دې یخنۍ کې بهر ناست یې نعیم د سپوږمۍ په زړه وړونکې رڼا کې هغې ته وکتل هغه ښکلې هم وه او معصومه هم نعیم وویل نرګس ته خپل ملګري پرېښودې ولې راغلی ته راغلې ما ویل ته به یوازې یې نعیم د دې په نیمه ژبه ژورو الفاظو کې زیاتې نغمې اورېدلې یوه شېبه چوپ او آرام شو او نرګس ته یې کتل بیا ناڅاپه جګ شو او چوپه خوله اوږده ګامونه واخیستل خپل کوټې ته لاړ د نرګس غږ یې تر ډېره په غوږونو کې ګړنګېده په بستره وځغېد او اړخ په اړخ واوښت سهار وختي د نعیم سترګې وغړېدې جګ شو بیرته ووت په چینه یې اودس وکړ خپل کوټې ته راغی او لمونځ یې ادا کړ او بیا د چکر لپاره بهر ته ووت کله چې بیرته راستون شو ویې لیدل چې د ده د لمانځه پر ځای همان ولاړ دی او رکوع او سجدې تمرین کوي نعیم غلی په دروازه کې ودرېد او د هغه بېریا تقلید ته یې وخندل او کله چې همان کښېناست او بیا لږ شونډې په سولو وروسته د نعیم په تقلید شي او ګین لوري ته مخ واړوه پر نعیم یې سترګې ولګېدې وارخطا غوندې اوچت او په خپله وارخطایي د قبو کېدو هڅه وکړه وویل ما ستا پیشې کولې د کلي زیات انجینې او هلکان وایي چې انسان دې کار ډېر ښه ښکاري زه چې ستا کوټې ته راننوتم نو نرګس مې ولیدې چې همداسې یې کول او ما هم نعیم ورته وویل همانه ته په هر څه کې ولې زما د پیښو هڅه کوې ځکه چې ته زموږ نه غوره یې او ستا هره خبره او کړه وړه له موږ نه غوره دي ښه د نن د کلي ټول خلک راټول کړه زه هغوی ته څه وایم هغوی به ستا په خبرو ډېر خوښ شي زه هغوی همدا اوس راټولوم دا یې وویل او همان له کوټې نه ووت له ماپښین نه وړاندې د کلي ټول خلک په یو ځای کې راټول شول نعیم په لومړۍ ورځ د خدای او رسول ستاینه وکړه دوی ته یې وویل چې اور ډبرې او ټول کائنات الله جل جلاله پیدا کړي او مخلوق دي د دې شانو جوړونکي هیرول او د هغه د مخلوقاتو عبادت انمانځنه د عقل خلاف ده زموږ د قوم حالت هم ستاسو په څیر و هغوی هم د ډبرو بتان جوړول او بیا به د هغو عبادت کوه
خو په موږ کې یو د خدای جل جلاله غوره بنده را پیدا شو، هغه موږ ته نوې لاره وښودله. نیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات بیان کړل، دغسې څه نورې خبرې وکړې او د کلي خلک یې اسلام ته ور وبلل. له ټولو نه وړاندې نرګس او همان کلمه وویله. په څو ورځو کې په دې کلي کې پوره بدلون راغی. د دوی په زړه وړونکو ورشوګانو کې د نیم د اذان زړه وړونکي تکبیرونه وکړنګېدل او اتڼ او سرود پر ځای 5 وخته لمنځونه پیل شول. نعیم اوس روغ رمټ شوی و. هغه څو ځلې د بیرته ستنېدو اراده وکړه، خو د واورې اورېدو په وجه د غرونو لارې بندې وې او هغه ته له څه وخت نور تم کېدو پرته بله چاره نه وه. نعیم بېکاره کښېناستل او ورځ تېرېدل ښه نه ګڼل او پرې عادي نه و، ځکه به کله کله د کلي له خلکو سره ښکار ته تللو. یوه ورځ نعیم د یږ په ښکار ډېر زیات جرأت وکړ. یو یږ د یوې ښکاري په غشي له زخمي کېدو وروسته پر دوی تنده حمله راوړه او د ټولو ښکاریانو ورخطا شول او ټول د لویو لویو ډبرو شاته غلي شول. په یږ یې غشي ورول. نعیم په ډېر ډاډه زړه په خپل ځای ولاړ و. یږ په غوسه پرې حمله وکړه. نعیم په ګین لاس په ډال هغه دفع کړه او په ښي لاس یې نیزه په ګېډه ورشاخه کړه. یږ په شا ولوېده خو بیا راپورته شو او پر نعیم یې حمله وکړه. په دې ځنډ کې نعیم تورې راکښلې وه. یږ ټوپ کړه خو د نعیم تورې په ککرۍ ور برابره شوه. یږ وغورځېد، ورپېده او مړ شو. ښکاریان له خپل ځایه نه راپورته شول او په حیراني یې نعیم ته کتل. یو ښکاري وویل تر اوسه پورې دومره لوی یږ کوم ښکاري نه و ښکار کړی. که ستا پر ځای زموږ څوک وایي نو خیر به یې نه و. تا تر اوسه پورې څه یږ وژلی دی؟ نعیم توره بیرته په تیږې کې واچول. وویل دا لومړی دی. هغه په حیراني وویل لومړی؟ خو ته ډېر تجربه کار ښکاري معلومېږي. د هغه په ځواب کې یو بوډا ښکاري وویل د زړه زړورتیا، د موټو همت او د تورې تېروالی ته د تجربې اړه نشته. اوس د کلي خلکو ته په هر دلیل نعیم د انسانیت یوه لوړه نمونه ښکاري کېدو. د غازي داستان د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا چې نعیم د دې کلي څخه ولاړی او که نه ولاړی دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درانه حضور کې راحاضرېږو. تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. حق طیبہ ابن مسلم پشان امیر دیس شو، دا محمد ابن قاسم دزڑونو میر دیس شو، چه اندلسو دستان د خراسان دا فضا د چنکاش غرا پوری همو د هند شاوخوا د امویانو دولت د اسلام وستر عزت هغه عمر الثانی و تل خادم د ملت و پدا وقت د امویانو سلطنت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه.